هندوستان له سیپیک پروژې سره د افغانستان د یو ځای کېدو په اړه مخالفت وښود. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمه خبرونو ته. هندوستان د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ درې اړخیزه ناستې پر مهال د چین پاکستان اقتصادي دهلیز هر ډول پراخېدل او د دریم هیواد ګډون نه منل کېدونکي بللي دي. هندي چارواکو ویلي دي چې دغه پروژه د هندوستان خاورې له هغو برخو تېرېږي چې پاکستان په ناقانونه ډول نیولې ده. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د چهارشنبې په ورځ د دغه هیواد مشرانو جرګې ته د یوې لیکلې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې هندوستان د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ له وروستۍ درې اړخیزه ناستې خبر دی او د دغې ناستې په پایله کې له چین پاکستان اقتصادي دهلیز سره د افغانستان احتمالي ګډون مخالف دی. نوموړي په دې اړه ویلي دي د حکومت دریځ د سیپیک په اړه روښانه او ثابت دی. موږ تل دا څرګنده کړې چې دغه پروژه د هندوستان له هغو سیمو تېرېږي چې پاکستان ناقانونه اشغال کړې ده، لکه جموں او کشمیر، او له داخلو له دې امله موږ دا نشو منلای. نوموړي ویلي دي چې هندوستان د دغې پروژې د پراخېدو یا د دریم هیوادونو د شاملېدو هر ډول هڅې ردوي او له اړوندو خواو سره یې خپل اعتراض هم شریک کړی دی. نوموړی زیاتوي چې هر ډول پراخېدل یا په پروژه کې د نورو هیوادونو ګډون زموږ لپاره د منلو وړ نه دی. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی د نړیوالو پرمختګونو څارنه کوي او که کومه پروژه یا فعالیت د هندوستان ملي حاکمیت یا ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ متوجه کړي، هندوستان به یې پر وړاندې لازم ګام واخلي. د افغانستان اسلامي امارات، چین او پاکستان په غوایي میاشت کې په بیجینګ کې د سوداګرۍ په زیاتوالي او د ترانزیت په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه درې اړخیزه ناسته وکړه. له دې ناستې وروسته پاکستاني رسنیو د باوري سرچینو له قوله راپور ورکړی و چې په دې ناسته کې افغانستان ته د چین پاکستان اقتصادي دهلیز پروژې غځولو په اړه هم هوکړه شوې ده.